عباس ستانکزي یو ځل بیا د افغانستان اسلامي امارت باندې غږ کړی چې زر تر زره دې د افغان نجونو پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه خلاص کړي. شیر محمد عباس ستانکزي په افغانستان کې په یوې غونډې کې ویلي که چیرې افغان حکومت د نجونو پر مخ باندې دغه مکتبونه نه کړي خلاص، نو زه فکر نسم کولی چې دغه هیواد د نوره ترقي وکړي. عباس ستانکزي ویلي چې افغانستان په هر لحاظ کې ښځو ته ضرورت لري، په سیاسي لحاظ کې مو ښځو ته ضرورت لري، په تعلیمي ادارو کې مو ښځو ته ضرورت لري. عباس ستانکزي زیاته کړې لکه څنګه چې موږ په دې هیواد کې نارینه انجینرانو ته ضرورت لرو، دارنګه نارینه ډاکټرانو ته ضرورت لرو، دغه رقم هم موږ زنانه ډاکټرانو او زنانه انجینرانو ته ضرورت لرو. عباس ستانکزي ویلي چې ښځه چې انجینره کیږي، ښځه چې ډاکټره کیږي، د تعلیم په اداره کې کیږي، بغیر له تعلیمه ښځه پر کور نشي ډاکټره کېدلی او نه د انجینرتوب و مقام ته رسېدلی شي. په څو ځله په بار باندې عباس ستانکزي پر افغانستان اسلامي امارت باندې غږ کړی ده چې زر تر زره د افغان نجونو پر مخ باندې مکتبونه خلاص کړل شي. خو د ده په مقابل د ده خبرو په جواب کې افغان حکومت اسلامي امارت مشرانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ده په بار په هره غونډه کې دا غوښتنه وي چې د افغان حکومت څخه دا هیله ده له اسلامي امارت له مشرانو څخه چې د نجونو پر مخ د مکتبونه خلاص کړي تر څو د هیواد ترقي وکړي. عباس ستانکزي ویلي چې په کم ملک کې چې تعلیمي ادارې بندي هغه ملک هیڅکله ترقي نشي کولی، په کم ملک کې چې پوهنتونونه بند وي د نجونو پر مخ باندې هغه ملک به هیڅکله پر مخ باندې نشي ولاړ.